لمر لا په بشپړه توګه نه وي راختلی چې کابل له خوبه راویښ شوی وي. په کوڅو او بازارونو کې د میوو او سبزیو پلورونکو غږونه خپاره شي. د دوکانونو زړې دروازې په درز سره یو په بل پسې پورته کیږي او شور یې تر لرې واټنونو اوریدل کیږي. د موټرو هارنونه له هر لوري غږیږي او سړکونه د خلکو له ګڼې ګوڼې ډکیږي. سلګونه زره کسان د خپلو کارونو او دندو پر لور روان وي. په همدې وخت کې د ښار په ځینو برخو کې داسې کورنۍ هم شته چې ورځې د اوبو په فکر کې پیلېږي. ځینې کسان خپلې زړې کړاچۍ د زیړو بوشکو څخه ډکې کړې وي او د اوبو د ترلاسه کولو لپاره اوږده لاره وهي. د هغوی ستړي مخونه د کابل یوه بله خاموشه کیسه بیانوي. هغه کیسه چې د ښار د شور تر شا پټه پاتې وي. کله چې د لمر لومړنۍ زرینې وړانګې پر ښار خورې شي، کابل د انسانانو د سمندر په څېر ښکاري. یو ښار چې له ستړیا، هیلې، مبارزې او نه ختمېدونکو ستونزو سره لا هم ژوند کوي. کابل یوازې یو ښار نه دی، دا د هغو خلکو د مقاومت، صبر او بقا ژوندۍ کیسه ده چې هره ورځ له ستونزو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د ژوند د دوام لپاره خپل سفر نه دروي. کابل په اصل کې د 500,000 خلکو د ژوند لپاره ډیزاین شوی و، خو نن د نړۍ یو له هغو ښارونو څخه دی چې د نفوس تر ټولو ګړندۍ چاودنه پکې روانه ده. نن په دې تنګو کوڅو او غونډیو کې له 6 میلیونو څخه زیات انسانان ساه اخلي، یعنی د خپل اصلي ظرفیت په پرتله 12 چنده زیات. دا یوازې د ترافیکو یا موټرو د بیروبار یا د ګڼې ګوڼې کیسه نه ده، دا د یوې داسې ځمکې حقیقت دی چې اوبه یې په وچېدو دي، او د یو داسې آسمان کیسه ده چې لوګیو پوښلې. په دې مستند کې موږ د کومې افسانې خبره نه کوو، بلکې د کابل د بقا او ژوند د هغه رښتینی بحران پرده پورته کوو چې هر کابل میشته ورسره هره ثانیه لاس او ګریوان دی. کابل هغه ښار چې د خپل نفوس تر وزن لاندې ساه اخلي. نن موږ د هغه ښکلا په اړه خبرې نه کوو چې صاحب تبریزي او بابر شاه په شعرونو کې یادونه کړې وه. نن موږ د یو داسې بحران په اړه غږیږو چې د دې پیړۍ په اوږدو کې د کابل پر سینه تر ټولو لوی بار ګرځېدلی دی، د بې کچې نفوس چاودنه. که څه هم د ښکلا له اړخه کابل خورا ښکلی ځای دی. خو دلته شته ستونزې یوازې د نفوس د زیاتوالي له امله رامنځته شوې. خو پوښتنه دا ده، د کابل نفوس ولې زیات شو؟ ولې هر کال سلګونه زره نور خلک دې ښار ته راځي؟ او آیا کابل د خپل نفوس د بحران تر وروستي حد رسیدلی؟ دا د هغه ښار کیسه ده چې یو وخت نسبتاً آرام و، خو نن د نفوس، اوبو، کورونو او ککړتیا له ستر بحران سره مخ دی. د یوې پیړۍ په اوږدو کې کابل د شاوخوا 15 لکه خلکو لپاره ډیزاین شوی و. د غازي امان الله خان او ظاهر شاه په وخت کې د دې ښار نقشې د یوې منظمې او زرغونې درې بڼه درلوده. خو نن څه پېښ شول؟ نن په دې ښار کې د رسمي احصایو له مخې له 15 څخه تر 6 میلیونو پورې انسانان ژوند کوي. دا یوازې شمیرې نه دي، دا د هغو میلیونونو هیلو او مجبوریتونو کیسه ده چې د هیواد له هر ګوټ څخه کابل ته راکوچېدلي دي. کابل یوازې د افغانستان پلازمینه نه ده، دا د میلیونونو خلکو د هیلو، ویرې، کار، فقر او بقا مرکز دی. کله چې د بېوزلۍ او مجبورۍ څپې له ولایتونو راپورته شوې، نو د کابل غېږ ورته خلاصه وه، خو دا غېږ اوس له حده زیاته تنګه شوې ده. هر څوک فکر کوي چې کابل کې به د ژوند ښه فرصت پیدا کړي، خو حقیقت تر تصور ډیر سخت دی. شاوخوا 50 کاله مخکې کابل دومره لوی نه و. د 20مې پیړۍ په منځنیو لسیزو کې د ښار نفوس د نن ورځې په پرتله څو چنده کم و. هغه مهال پراخې سیمې تشې وې، موټر لږ و او ښار د اوسني فشار له یوې کوچنۍ برخې سره هم نه و مخ. خو د لسیزو جګړو، بېثباتۍ او کډوالۍ هر څه بدل کړل.
کله چې جګړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شوې، زرګونه کورنۍ د امنیت په لټه کې کابل ته راغلل. وروسته بیا میلیونونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شول او د هغوی لویه برخه هم کابل ته راغله. پایله دا شوه چې ښار د خپل اصلي ظرفیت څو چنده لوی شو. د کابل هوا نن د نړۍ تر ټولو ککړو هواګانو په لیست کې شامله ده، مګر دا هوا چا ککړه کړه؟ د نفوسو ډیرښت د دې لامل شوی چې کابل کې د تودوخې او سون د موادو بیه آسمان ته وخیژي. د دهمزنګ، کارتسخي او د غونډیو د سر په سلګونو زره کورونو کې خلک د سړې هوا له امله د ډبرو سکاره، د موټرو زاړه ټایرونه او پلاستیکونه سوځوي. په ورته وخت کې په زرګونه زاړه موټر د کابل په تنګو سړکونو کې په ساعتونو په ترافیک کې پاتې کیږي او د کاربن مونوکساید مرګونی لوګی د کابل تنکیو ماشومانو ته په ډالۍ کې ورکول کیږي. کابل چې وخت د خپل صفا هوا له امله مشهور و، نن پکې هر ساه اخیستل د مرګ له غبرګون سره مل وي. البته د کابل هوا په ژمي کې زیاته خرابه وي، په نورو فصلونو کې بیا ډیره خرابه نه وي. اوس د کابل د نفوس په اړه بیلابیل اټکلونه شته، خو ډیری نړیوالې سرچینې وایي چې د ښار نفوس له 5 میلیونو څخه اوښتی او لا هم په چټکۍ سره لوړیږي. دا شمیر یوازې یو عدد نه دی، دا 5 میلیونه انسانان دي چې اوبو، کور، برېښنا، کار، ښوونځي، روغتون او سړکونو ته اړتیا لري. ځینې خلک هره ورځ څو ساعته یوازې په تګ راتګ کې ضایع کوي، خو د نفوس بحران یوازې د ترافیک یا د موټرو او د خلکو ګڼه ګوڼه نه ده. اصلي خطر تر دې هم لوی دی: اوبه. کابل د اوبو له یو خاموش او خطرناک بحران سره مخ دی. متخصصین خبرداری ورکوي چې د ښار تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې په چټکۍ سره کمیږي. د نفوس زیاتوالی، د څاګانو ډیر کیندل او د اقلیم بدلون د دې سبب شوی چې د اوبو کچه هر کال ټیټه شي. ځینې راپورونه وایي چې د کابل د اوبو زیرمې په تیرو 10 کلونو کې لسګونه متره راټیټې شوي دي او ګڼې څاګانې وچې شوي دي. له خیرخانې نیولې تر دارالمان او له دښتې برچي نیولې تر احمد شاه بابا مینې پورې په هر کور کې یو د اوبو څاه کیندل شوې ده. د ځمکې لاندې د اوبو د ذخیرو کچه هر کال څو متره ښکته ځي. تر دې هم بدتره دا ده چې کابل د فاضلابو یا ناپاکو اوبو د مدیریت هیڅ منظم سیستم نه لري. د میلیونونو انسانانو د تشنابونو ناپاکې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې لاندې اوبو سره ګډیږي. کابل میشت ولس نن هغه اوبه څښي چې په خپله یې ککړې کړي دي. دا یو داسې خاموش تریخ حقیقت دی چې که مخه یې ونه نیول شي، په راتلونکو څو کلونو کې به کابل د څښاک د اوبو د نشتوالي له امله د یو لوی کډوالۍ شاهد وي. فکر وکړئ، په ښار کې چې میلیونونه خلک ژوند پکې کوي، خو اوبه یې ورو ورو ختمیږي. دا یوازې یوه ښاري ستونزه نه ده، دا د بقا او ژوند مسله ده. بله لویه ستونزه د استوګنې ځایونه دي. هر کال زرګونه نوې کورنۍ کابل ته راځي، خو د ښار رسمي جوړښت دومره چټک نه پراخیږي. له همدې امله د ښار په غرونو، غونډیو او شاړو سیمو کې غیر رسمي کورونه جوړ شوي دي. د نړیوالو راپورونو له مخې د کابل ډیره برخه اوسیدونکي په غیر رسمي مینو او کورونو کې ژوند کوي. دا سیمې اکثره د فاضله اوبو سیستم، معیاري سړکونه او اساسي خدمات نه لري. کله چې باران وشي، ځینې سیمې په خټو بدل شي. کله چې واوره وشي، ځینې کورنۍ د سختو ستونزو سره مخ شي. او کله چې د دوبي تودوخه زیاته شي، د اوبو او برېښنا کمښت نور هم شدید شي. خو د کابل ستونزې یوازې فزیکي نه دي، اقتصادي فشار هم ورځ تر بلې زیاتیږي. هر کال زرګونه ځوانان د کار په لټه کې کابل ته راځي، خو د کار بازار د دومره لوی شمیر خلکو لپاره کافي فرصتونه نه لري. نتیجه یې دا ده چې سیالي زیاته شي، بیکاري لوړه شي او د ژوند لګښتونه پورته لاړ شي. کرایې لوړیږي، ځمکې قیمته کیږي او د عادي کورنیو ژوند لا سختیږي. په زړه پورې خبره دا ده چې سره له دې ټولو ستونزو بیا هم خلک کابل ته راځي. ولې؟
ځکه چې کابل لا هم د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي او اداري مرکز دی. دلته وزارتونه، بازارونه، پوهنتونونه دي او ډیر خلک باور لري چې د ژوند د ښه کېدو چانس به دلته پیدا کړي. که راتلونکو کلونو کې د اوبو، کورونو، ښاري پراختیا او کاري فرصتونو لپاره جدي پلانونه جوړ نشي، کابل به له لویو ستونزو سره مخ شي. آیا د کابل د ژغورنې لاره شته؟ د دې بحران حل د کابل په دننه کې نه دی، بلکې له کابل څخه بهر دی، تر څو چې په ولایتونو کې کار، پوهنتونونه، روغتونونه او امنیت د کابل په کچه برابر نشي، د خلکو د راکډه کېدو دا لړۍ به ونه درېږي. راځئ د ویډیو په دې وروستۍ برخه کې تاسو ته یو څو خوشحالونکې او هیله بښونکې خبرې وکړو. هغه دا چې کابل لا هم ژوندی دی او ساه اخلي. راځئ د کابل په دې ستړي وجود کې د هغې هیلې او ژوند ته هم وګورو چې هیڅ کله نه مري. کابل یوازې د ستونزو او لوګیو ښار نه دی، دا د هغو میلیونونو زړونو کور دی چې هر سهار د یوې روښانه راتلونکې په هیله کې له خوبه راپاڅېږي. دا ښار د تاریخ په اوږدو کې له داسې سختو طوفانونو څخه تیر شوی چې که بل هر ښار وای نو له منځه به تللی وای، خو کابل په خپلو پښو ودرېد ځکه د دې ښار رګونه د همت له وینې ډک دي. خو موږ د داسې نښو شاهدان یو چې ښایي کابل د بدلېدو په حال کې دی. د کابل سیند د بیا رغونې او د باران د اوبو د زیرمه کولو لپاره د بندونو او کوچنیو چک ډیمونو جوړول پیل شوي دي. د ځمکې لاندې اوبو د تقویې لپاره د کابل په بیلابیلو برخو کې پروژې تر لاس لاندې دي چې دا ښار له وچکالۍ وژغوري. نن د ښار په بیا رغونه کې نوي پلانونه پلي کېږي، د سړکونو پراخول، د غونډیو په سر د برېښنا او د ژوند د لومړیو اسانتیاو رسول او د بدرفت یا فاضلاب د سیستمو لپاره د نویو طرحو جوړول دا ثابتوي چې کابل د پرمختګ په لور روان دی. کابل د ماتېدو ښار نه دی. کله چې تاسو د ماښام لخوا د کرغې بند ته ګورئ یا د نوي ښار په پارکونو کې د ماشومانو خنداګانې اورئ، نو احساس کوئ چې د دې ښار په رګونو کې د ژوند د بیدارۍ یو نوی لیدلوری بهیږي. زموږ د نیکونو همت، زموږ د ځوانانو استعداد او زموږ مینه به دا ښار یو ځل بیا د آسیا په زړه کې د رڼا په یوې ځلانده ملغلرې بدل کړي. کابل به بیرته نفس کش کړي ځکه د کابل د خلکو د هیلې رڼا تر هر ډول تورو لوګیو ډیره قوي ده. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او دا چې د کابل په اړه تاسو څه نظر لرئ کومنټ کې را سره شریک کړئ.